څنګه کولی شو په واتس اپ کې یو میسج ډیرو کسانو ته فارورډ کړو. دوستانو تاسو ته ښکاره معلومه ده چې موږ په واتس اپ کې یو میسج چې کله فارورډ کوو نو 5 څخه ډیرو کسانو ته نشو فارورډ کولی. په دغه ویډیو کې تاسو درښایم دوستانو تاسو کولی شئ خپل په واتس اپ کې یو میسج تر 100 او 200 کسانو هم فارورډ کړئ. نو یو په زړه پورې ټریک په زړه پورې طریقه درته ښایم. دوستانو زه یم سید الله څنګه زم په دغه ویډیو کې تاسو ته دغه طریقه درښایم. مخکې له دې چې ویډیو فایل کړم یو کوچنۍ غوښتنه کوم که تاسو زموږ سره په چینل کې نه وئ تاسو زموږ سره په پیج کې نه وئ نو زموږ پیج در سره فالو کړئ او زموږ ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ. نو دوستانو راځم د دې لپاره به تاسو راشئ خپل موبایل کې واتس اپ ته. کله دوستان تاسو خپل موبایل کې واتس اپ ته راغلی نو دوستانو کله چې موږ تاسو ښکاره معلومه ده یو میسج موږ غواړو فارورډ کړو یو چاته یې ولیږو نو هغه د 5 څخه ډیرو کسانو ته موږ نشو فارورډ کولی. نو دوستانو کله چې تاسو یو میسج فارورډ کوئ ګورئ چې 4-5 کسان انتخاب کړو نورو ته نه لیږل کېږي. ګورئ دوستانو 5 څخه زیات ته نه لیږل کېږي. نو څنګه دوستان دا میسج ډیرو کسانو ته فارورډ کولی شو د هغې لپاره به دوستان تاسو راشئ په دې پورته واتس اپ کې په دې درېیو ټکو به کلیک وکړئ. کله دوستانو په دې درېیو ټکو کلیک کړ دلته تاسو ته یو آپشن راځي دوستانو یو د نیو ګروپ بل د دوستانو نیو براډکاسټ. دوستانو موږ د ګروپ څخه استفاده نه کوو. ګروپ هغه څه ته وایي چې موږ تاسې ټول یو میسج وکړي ټول کسان یې وویني او کولی شي ټول کسان میسج د ګروپ ته وکړي ټول په یو ځل په ګډه سره واوري. نیو براډکاسټ ملګرو په دې مطلب ده د دې څخه مطلب دغه د براډکاسټ څخه دوستانو چې تاسې په دغه کې کولی شئ یو میسج وکړئ په یو میسج به ټولو دوستانو ټولو ملګرو ته کسانو ته په هر یو ته په شخصي کې جلا جلا توګه رسیږي. یعنې تاسې غواړئ په دغه براډکاسټ کې چې څومره کسان اډ کولی شي اډ یې کړئ او تاسې یو میسج ورته وکړئ ټولو ته به ورسېږي. تاسو ته د ګروپ په څېر ښکاري لکه یو ګروپ تاسو چې خپله ګروپ جوړ کړی وي خو نه تاسو چې میسج وکړئ ټولو ته په جلا توګه رسېږي. دوستانو را به شئ په نیو براډکاسټ باندې به کلیک کړئ او دلته دوستانو تاسو کسان ورته انتخاب کړئ چا ته دغه میسجونه لیږئ. دوستانو دغه دی زه ما انتخاب کړی یو نفر دلته تاسو کولی شئ سرچ هم ورکړئ. نو دوستانو زه به خپل یو دانه دوهم اکاونټ پکې راواخلم. ګورئ دوستانو ما 2 کسان انتخاب کړل 2 تاسو چې څومره غواړئ دوستانو دلته به راشئ په دغه ځای کې تاسو پورته د کولی شئ هغه ته دلته کلیک وکړئ دلته نوم هم نور کسان هم ورته اډ کړئ او لاندې راشئ دوستانو دلته چینج براډکاسټ دلته تاسو کولی شئ دغه براډکاسټ یو نوم هم انتخاب کړئ. غواړئ ډایرکټ ډیلیټ کړئ ډیلیټ کوئ یو میسج ورته ډیلیټ کولی هم چې غواړئ د ځان سره یې وساتئ د بل وخت لپاره بیا هم انتخابولی شئ یو نوم ورکړئ تاسو دغه براډکاسټ له ځان سره وساتئ او تاسې خپل ملګرو ته یا شخصي ملګري وي نږدې ملګري وي غواړئ په یو ډول خبرتیا ورکړئ ټولو ته په یو ور باندې خبرتیا ورکولی شئ. نو دوستانو دغه د یو میسج پکې لیکم دلته دوستانو ما صرف ولیکل چې السلام علیکم. ګورئ دوستانو ما دغه ولیکل اوس دلته تاسو وینئ دوستانو زما دوهم واتس اپ ته ډایرکټ میسج په خپله راغی. ګورئ دوستانو دلته زه واتس اپ راخلاصوم دغه دوستانو ما خپل واتس اپ کې میسج راخلاص کړ. دلته تاسو ته ښکاري چې ما ته صرف همدغه یو میسج همدا اوس راغی او نور میسجونه تر اوسه پورې نه دي راغلي. او دوستانو نه زه په کوم ګروپ کې اډ یم نه چا ګروپ ته ور یم دلته دا میسج ماته په شخصي توګه راغی او دغه رنګه دوستانو تاسو کولی شئ په دغه توګه ډیرو ملګرو ته یو میسج فارورډ کړئ هغوی ته یې ورسوئ. نو دوستانو په دې چې ویډیو مو خوښ شوي بیا هم یادونه کوم که تاسو دغه ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک او د نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. مننه ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.